د چین خارجه وزیر چین ګینګ د جمعې په ورځ د جرمني د خارجه وزیرې انالینا بیربوک کوربتوب کړی و. چین وویل چې چین غواړي چې د روس او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره کار وکړي او بیا لا ډیر یې په دې خبره حیران کړل چې بیجینګ به یوې ډلې ته هم وسله نه ورکوي. د بیربوک جواب داسې و: دا ښه خبره ده چې چین د حل لپاره ژمنه څرګنده کړې ده، خو زه به رښتیا ووایم چې حیرانه یم چې د چین دریځ کې تر دې دمه یرغلګر وروسته د جنګ ختمېدلو غږ نه دی شامل شوی. بیربوک بیجینګ ته د هغې وروسته سفر کړی چې تېره اونۍ د فرانس صدر امانوئل ماکرون هم چین ته تللی و. د ماکرون دا وینا چې یورپ دې د تایوان په سر د امریکا او چین په شخړه کې ځان نه راګیروي سخت غبرګون راپارولی دی. د تایوان غیر چاپیره د چین د درنو پوځي مشکونو وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی نور هم سیوا شوی دی. په ځواب کې تایوان د چین د حملې په صورت کې د جنگي تباهۍ مشکونه هم شروع کړي دي. د چین خارجه وزیر په جرمني او نورو د تایوان د غندنې غږ کړی. په جزیره کې د تایوان د ازادۍ بیلتون خوښه ځواکونه د خارجیانو په مرسته او اسر رسوخ د تایوان د ازادۍ د بیلتون په هلو ځلو کې مصروفه دي. دا د تایوان په سمندري علاقه کې د تاوتریخوالي بنیادي علت دی. که ټول څوک چې د تایوان په علاقه کې د قلارۍ او په سیمه کې د سولې او د څوکالۍ هیلې لري، نو په کار ده چې د تایوان د ازادۍ او د خارجي مداخلت خلاف ښکاره دریځ خپل کړي. بیربوک ویلي دي چې د ابنای تایوان په سیمه کې پوځي اضافه د نړیوال تجارت او په خاص توګه برآمداتو باندې اړه لرونکي د جرمني لپاره ډېر د تباهۍ صورتحال رامخې ته کولی شي. ځینې څېړونکي وایي دا هم کېدلی شي ماکرون د چین سره په دې اړه خبرې کړې وي. که چین وروسته د وسلو ورکولو نه په شا شي نو بیا فرانس کولی شي چې د تایوان په اړه د چین د دریځ ملګری شي. خو دا به کتل وي چې بیجینګ څومره باوري دی چې ماسکو ته د وسلو نه ورکولو په خبره به ټینګ پاتې شي. زه به غواړم چې دا معلومه شي چې دغه ژمنې څومره باوري دي او دا چې چین په خپلو خبرو قایم پاتې کېدلی شي او که نه. زه دا سوچ هم کوم چې چیرته دا څه سودا وه او یا به د ماکرون او د بیجینګ ترمنځ ورکړه راکړه وه. دا خیال کیږي چې دې سفر درزونه رامخې ته کړي دي، خو زه به لیدل غواړم چې د اروپایانو او د اټلانټیک د پورې غاړې د یووالي لپاره دا د وړ ژمنه وه او که نه. خو یو بل څېړونکي وایس اف امریکا ته ویلي دي که هر څه د ماکرون وخت مناسب نه و، خو کېدلی شي په واشنګټن او برسلز کې پالیسي جوړونکو ته د یو باوري پیغام ورلېږلی وي چې په ګاونډ کې د روس د خوا په اوکراین یرغل یورپ د وړاندې نه اندېښمن کړی دی. که لږ ژور ورته وکتلی شي نو دا د امریکې او بیا د نیټو اتحادیانو لپاره هم یو پیغام دی چې وایي واورئ، دا په ممکنه توګه راتلونکی دی، دا زموږ کوڅې ته را رسېدلی دي. دا د تایوان پر سر د چین سره شخړه ده، خو موږ دا یقیني کوو چې امریکا خپله ټوله توجه بدله نه کړي او لکه د یورپ نه وځي یا وسایل بلې خواته یوسي. د یورپ نه یې چرته لرې یوسي او د دې جنګ یعنی د روس سره روان زموږ د جنګ نه یې لرې یونسي. چین ویلي دي چې راتلونکې هفته به د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو په بلنه د چین د دفاع وزیر لی شینګ فو روس ته په 4 ورځني سفر ورځي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنګټن.